السلام علیکم د ټول نه مخکې خو اقرار مېري ته ډېر مبارکي ورکوم چې دومره ښکلی پروګرام یې راجوړ کړو. زه سمدستي را روان شوم، ټولو استادانو میلمانه ناست دي، ټولو د سوات میلمنو ته خاص کر ځکه چې هغه زموږ بونیر ته راغلي دي، هغې ته ډېر ډېر پخیر راغلی وایم. او لنډ یو غزل وایم د امن په باره کې دی، وایي چې شعرونه دي یو څو بیا به غزل وایم. وایي په داسې اور داسې لمبو کې سوځېده پښتانه، په داسې اور داسې لمبو کې سوځېده پښتانه، وطن یې ورانو چې له ځانه خبرېده پښتانه. او دې ټول جهان په پښتنو پسې لښکر کړی دی، دې ټول جهان په پښتنو پسې لښکر کړی دی، د پښتنو نه ټولوي دا پښتانه پښتانه. او شعر دی پکې چې دې ټول جهان په پښتنو پسې لښکر کړی دی، د پښتنو نه ټولوي دا پښتانه پښتانه. مننه. وی دا جب خان او ابدالي تاریخ په څوک ژوندی کي، دا جب خان او ابدالي تاریخ په څوک ژوندی کي، د تورو خاورو خوراک شوي دي هغه پښتانه. او دلته د انسانیت د قاتلانو نه به چېرته تښتو، د انسانیت د قاتلانو نه به چېرته تښتو، دلته قتلیږي د خدای در کې په سجده پښتانه. یو غزل وایم جي، دا غزل میں ګیلمن وزیر ته ډالۍ نوې غزل لا بیګا مې لیکلی. مطلب د غزل چې هر خوا ورونه راورېږي خو چې څه به کېږي، هر خوا ورونه راورېږي خو چې څه به کېږي، په لر او بر پښتون قتلېږي خو چې څه به کېږي. او شعر دی چې چا راته وي چې پښتانه یو شو ما نه منله، چا راته وي چې پښتانه یو شو ما نه منله، ما ویل سوال نه پیدا کېږي خو چې څه به کېږي. او شعر دی وایي بیا د تورمخو لښکرونه ځي راځي وطن ته، بیا د تورمخو لښکرونه ځي راځي وطن ته، بیا جوړې وینې ارزانېږي خو چې څه به کېږي. او دغه زمون په وسایلو مسلط طوربان ګلزار صاحب وایي دغه زمون په وسایلو مسلط طوربان، زمون په غوښو نه مړېږي خو چې څه به کېږي. دغه زمون په وسایلو مسلط طوربان، زمون په غوښو نه مړېږي خو چې څه به کېږي. په مونږ یې سود نشي شینکي غرونه ښایسته ګلدرې، په مونږ یې سود نشي شینکي غرونه ښایسته ګلدرې، دا یې په سترګو کې غړېږي خو چې څه به کېږي. او زار ګیلمن ډېر ګیلمن د دې دنیا نه لاړو، ګیلمن وزیر ته دې ډېر د عقیدت پرزولي، وایي زار ګیلمن ډېر ګیلمن د دې دنیا نه لاړو، زما هم هغه ګیله کېږي خو چې څه به کېږي. زار ګیلمن ډېر ګیلمن د دې دنیا نه لاړو، زما هم هغه ګیله کېږي خو چې څه به کېږي. او زمونږ د کوره غلا زمونږ څوکیدار کړې ده، زمونږ د کوره غلا زمونږ څوکیدار کړې ده، نن په دې هر سړی پوهېږي خو چې څه به کېږي. او یو شعر دی چې دا یو سړی دی لکه غر ورته ولاړه مخې ته، دا یو سړی دی لکه غر ورته ولاړه مخې ته، دا یو سړی نه رستو کېږي خو چې څه به کېږي. او پیر محمد خان ته د عقیدت پرزونې وایي اکبره ستا په خوله طبق ولږه غلی کښېنه، اکبره ستا په خوله طبق ولږه غلی کښېنه، مړي په ډزو نه ویښېږي خو چې څه به کېږي. د امن مبارکي دغه یو څو شعر او نورو ته راغلو مېلمنو د ټولو ملګرو ډېره مننه چې موږ یې واورېدو. السلام علیکم. زه نورخان